حاضلیا زما نوم امیش شرما دی او زه د یوګا ښوونکی یم. زما نه بړی پوښتنه دا ده، تاسو یادونه وکړه چې کله موږ سجده کوو لکه د لمانځه په وخت کې د وینې جریان په هغه ځایونو کې زیاتېږي چې د سر درد، د معدې ستونزې، د سیاتیک اعصاب، د غاړې ستونزې او نورو سره تړاو لري. زه له دې سره موافق یم، خو هغه څه چې ما ګډوډوي هغه دا دی چې کله موږ په یوګا کې مراقبه کوو لکه څنګه چې ما له دیانت، سرسوتي او پتنجل یوګا ټرست څخه زده کړي. دوی وایي چې موږ خپل سترګې په یو ټکي متمرکز کوو. نو په مراقبه کې تمرکز د هغو فزیکي ګټو سره څه تړاو لري چې تاسو په سجده کې یاد کړل؟ ستاسو تمرکز به د مراقبې یا سمادي په جریان کې بدل شي. د مثال په توګه کله چې موږ سجده کوو، موږ خپل زنګونونه په وجراسان کې کوږ کوو او خپل تندی ځمکې ته لګوو. بیا کله چې موږ پورته کیږو او زموږ سترګې له هغه ځایه لرې کیږي، زموږ پاملرنه له هغه ځایه بدلیږي. نو موږ کولی شو خپل تمرکز په هغه پورته ځای لکه الله باندې وساتو. له تاسو څخه مننه فاضلیه. څرنګه چې سجده د لمانځه یو مهمه برخه ده، زموږ سترګې باید په یوه لوري تمرکز وکړي. خو کله چې موږ له سجدې پورته کیږو، زموږ ذهن ګرځېدلی شي او زموږ نظر ممکن بل لوري ته واوړي. دا هغه څه دی چې تاسو د دیانن سرسوتي د نظر په اړه وایي چې سترګې باید په یو ځای کې ثابتې پاتې شي. سم یا غلط یو شی دی، خو زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله تاسو لمونځ کوئ، ستاسو سترګې باید تل په هغه ځای کې وي چیرته چې تاسو سجده کوئ. نو کله چې تاسو په رکوع یا سجده کې یاست، تاسو نظر هلته پاتې کیږي. حتی کله چې تاسو ولاړ یاست، رکوع ته ځئ یا سجدې ته ځئ، ستاسو سترګې په هغه ځای کې پاتې کیږي. خو یوازې د سترګو متمرکز کول کافي نه دي. د سترګو ترڅنګ ستاسو پاملرنه او ذهن باید په پوره توګه په الله تعالی زموږ په رب، زموږ په بادار او خالق وي، د هغه په پیغام متمرکز وي او پر هغه عمل کوونکی وي. په دې توګه موږ هدایت ترلاسه کوو. تاسو به یې ومومئ او هغه طریقه چې دا لمونځ ادا کیږي، تاسو به د هندو په سپېڅلو کتابونو کې د هغې په اړه ولولئ. دا د سشتانګ په اړه خبرې کوي چې معنا یې د بدن د 8 برخو کارول دي. په هندویزم کې دوی دا سشتانګ ترسره کوي چې خلک په عامه توګه د ډنډ نماز کار بولي. سشتانګ په لفظي توګه د بدن د 8 برخو په ځمکه کې ښودلو معنا لري. تاسو تندی، پوزه، 2 لاسونه، 2 زنګنونه او 2 پښې، دا 8 کیږي. زموږ په احادیثو کې دا د 7 برخو په توګه یاد شوي دي. پوزه او تندی یو شمیرلی دي، جمع 2 لاسونه او 2 پښې، خو دا په اصل کې یو شی دی. نو سجده چې د لمانځه یو مهمه برخه ده، د هند په دودونو کې هم شته. کله چې تاسو د عیسویانو په انجیل کې هم وګورئ، لیکل شوي دي چې د الله لخوا ټول را لیږل شوي پیغمبران سجده کوونکي وو. که تاسو د پیدایښت کتاب 18 فصل 3 آیات ولولئ، هلته ویل شوي چې ابراهیم علیه السلام په خپل مخ پریوت. د شمیرو په کتاب کې 20 فصل 5 آیات کې ویل شوي چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام په خپلو مخونو پریوتل. د یوشع په کتاب کې 5 فصل 14 آیات کې ویل شوي چې یوشع په خپل مخ پریوت او عبادت یې وکړ. د عیسی علیه السلام په اړه هم د متی په انجیل کې 26 فصل 9 آیات کې لیکل شوي چې عیسی یو کوچنی ګام مخکې ولاړ. د ګیدسمینې باغ، هلته دوی دعا وکړه او دعا تر ټولو مهمه ده. ټولو پیغمبرانو دعا یعنی لمونځ کړی ده. هیله ده چې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی وي. مننه. جزاک الله ډاکټر ذاکر ماک صاحب. د ټولو حاضرینو محترم ورونو او خویندو په مننې زه د نننۍ غونډې د پای اعلان کوم. السلام علیکم ورحمت الله. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله